أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول الله. دا په کمردین جړای کې نن یو ګستاخی قرآن او د خدای رسول ته تنزل کول ولا نن ما جهنم ته ورسو نه او بل ګستاخ مردار شو د کس مردار کو د کس ویل او ګستاخ ما وجل نو زبا شه د پکار د کس د پکار مو ټول د سټور هو ودرېدو تاسو کمپیوټر دی د ویډیو مخکې ملګر سره لازمي شعر ذکر د کس د خلق ودرېږي د کس یو ګستاخ وجل دی راځي د ویډیو راخص به خپل خبرې کو دا خبر راځي مخکې دا سیکشن می کسو زای شازیو دلته کې اجازه تناظر هغه قرآن مجید رو بغولو زمکه له رو بغولو او تیرې ورته کولو بیا د غزي خلکو منې کو ریپورت په کو تانه ته لاړو سو میاشت اغي منټلی د سټپ کې واچولو د درې میاشت اغي تانه کې تیرې کې بیا د درې میاشت پس چې وروته د غزي ته مخبل زیاده پټیم نه د غزي ټول خلک د یو ځای بل ځای خلک دي ما کړه یوړه ما خپل کور جوړ کو دغه ځای کې د بیا دوباره دا حرکت کو ما هغه ټیم سره د لری کول خو ما ترونو مزدورانو چې بس پرې دا او دا چل دی واغه چل دی وسله پیزان وکي او دا دی واغه دی زماغه غوسه چې کوم دی هغه سړکه هغه نن بیا چې دی وروته اوس د غیر هغه مسله او اخذ ته ډایرکټ ویل چې د خدای لوري نو آیا دا الفاظ خدای پاک سره د خدای پاک اولاد او بچی لري یا چا دغه نو دغه قسم کې خبرې دو بالکل کول هم دی کول لکه داسې نو چې ګنې پټ او پانا نه خسرې هم به دا خبرې کولی خو دغه کې چون کې څوک د بن راغلي څوک د مروت نه راغلي څوک افریدي څوک د یو ځای مومن غریب عجز خلک دي دغه علاقې خلک دي او هغه چې کوم دی هغه په دغه وجوان چې دا یو کورم راغلي مسافر راغلي او د خدای ورکم دغه خیره او دغه کولی ما زه ان شاء الله چې کلم د زما مخ کې داسې خبره وکړه نو ما زما په دمانه د خپل کور چې زما په شپې تمبر نه خستل به کور دی غوا او حساب کتاب زما ټول خبره بر دی خسته شکر دی ورونه لرم خمزه دا کار مې روانو خو چون کې چې زه کلمه یم او اسلام مې قبول کړی دی نو دومره په ټیټ سترګو باندې دومره بې غیرت دین او بې غیرت ازل د داسې مضبوط دین پیروکار نشم جوړې دی که ارس کېږي بس کېږي بچ مال ارس راځي خو ما دغه سړی اوس خمزیدار یو دیرش غزه مې خود پرو وشتو خپه نرمې وشتو برای مهرباني چې د کوم رشتہ داران دي او یا کوم پولیس والا دي چې کوم دغه کې انکوایري کې خاصه انکوایري دي وکي باقي کده د رشتہ دار د ما خلاف زه و قرآن باندې لاس एकदम چې ما د سره سنور داسې په یو قسم زما دته په زړه کې جذبه نه وچته شي سیوا صرف مخص د الله لپاره په قرآن باندې لاس एकदम چې ما صرف د الله لپاره وشته دي چې ما کلمه ویلې دا او ځلې کلمې لاندې وخت روم داخله عادي چې سر کې خکرم شي هم زه هغه سړی به مولم دا خبره پکې نشته بلکې بعضې خلک خبرې کوي چې مازغې خراب دي مازغې خراب دي زه یې زیات لیونی یم زم په لیوني مشهور یم چې د داسې لیونی خراب به لیونی مازغې خراب زما داسې مازغه خراب دي لهذا برای مهرباني چې د خلاف څوک څه دغه کوي که خپل خپلوان رشتہ داران پیل دي هغه ماحول ته وګوري هغه ماحول کې تپوس اتنه پوښتنو کې اوس هم ځای کې لسته کسان موجود پس د هغې نه دی بیا دي هغسې وکړي نو بس ما دغه څو خبرې عرض کړي او د قرآن محافظ ان شاء الله چې زه به بیا هم د قرآن محمد به خپل سره د الله نه کول داسې دشمنۍ دي ما ته خدای پاک یو زر رفیقې کړي زه ترې وروستو نه یم د ښو ځوانانو یې رفیقې کړي دا خو لا خلک په بوډاګانو لیونو کې اچوي د ښو خلکو د خدای پاک ما دې ورسي هغه ځای ته او ما دې په خدای پاک دوړې کړي ما دې تاسو د کوم کې تاسو خبرې واورېدلې د ګستاخ وجلې ډېر زبردست کار کړی ځکه چې د پکار ما ټیم خو د اوس انتظار دی کړی چې مخکې وجلې ډېر خود مې کړی بیا اوس مې وجلې نه ما مخکې دغه د ګستاخي کوله خو د زبردست کار کوي داسې ګستاخان راپورته کېږي او دغه ټکه سره په وجه پکار ځکه چې نور هم نور د عبرت والي چې نور ته ګستاخي ونه کړي نو ما ویل دا تاسو سره شریک او د مخکې ملګرو سره لازمي شریکه کوي ځکه چې نو یو کوټوالو ګستاخي کړی هغه په خدای پاک او سعید خان په هغه په جیل کې و ډېر زبردست کار کړی ګستاخ هر ځای پیدا کیږي دا واجب پکاري خو ما د تاسو سره شریک مخکې ملګرو سره هم تاسو لازمي شریک وګورئ ډېر مهرباني والسلام